پلیز وکسان وګولان سوالو کا تاسو کوز دا سوال درو منډه سوالو کا دوا خلاوي عائشہ بدر کې لاړو دوا خلاوي بدر کې لاړو کنجره ولا بابا زور دټی زنه تلو وتخیدل چې زما کسي وکتل وتخیدل نه کو سي ډی برای لیکن په دینونو مقابله کوي کنه ته د سپدې کوس مقابله وکړه ما ته نه راکا ما ته وای عائشہ هغه کو نه ته بستا پلار ټینګ شي غین بل به کې مات شي عائشہ هغه ټیس تر راکاږي دوه هټو کو نه دا بیا ته کو نه ټینګ راګي تیرا تخته وای والله کچې دې به کې مندم کو اورو پکو نه ورکول مې اورو که په سپرا ورکول مې اورو که په پوزه راکول مې اورو دا خبرې دي کې پښتون سړی نو دغه پخلی به هم دا خبرې را نشي هو تاسو ګورئ چې پښتانه په سوشل میډیا دغه سیزونه خوښوي نو دی وجه نه دوی دا خبرې خلکو ته کوي او خلک دي ته تحفې د هایپ را لېږي دا سو دا واوره چې دوی مخکې نور په سوشل میډیا باندې سو یو خلک یې څومره خوښوي ته کونه کو په ټکونه جمپینګ را شیخ خان موږ دلته وغولو ته موږ پسې خاندي شابه په بوکه راځله اوه اوف ورکوټه منګې دی ورپسې لا پنی مکه را کار خراب شابه سره سړي اوف نمې خنه غټ کوس ما سره غټ صوباړې دی تر ازه خو سې کنه زره باندې مزه کوم زه تر ازه شابه لا شابه ټیم مزه کوالیا به نه منم په خدای قسم به نه منم په بوکه زه وراسه اوف ګوته پکې وخی کسو کې پکې وخی ګوته پکې وخی ګوته ورته غوړه کوي ګوته ورته غوړه کوي چې چا ورته ګوته غوړه کړي دلته ټول خاندار ولېږي چې چا ورته ګوته غوړه کړي او لګي وخی ورته په باتروم کې بس دلته خاندار ولېږي اوف دا چې غوړه ګوته کنه د سی ول په مخې طرف نه راته کې په شا پوري سم خوان کوي کنه پله ټرک علیشا در کې لاړ خولې ما خو نه دی کړې کوس ور کړې بیا در کې خو ټرک علیشا ځوانان باندې راشي ځوانان زور دی ولګو برای ټرک علیشا ټرک وی غولې سم د زمریان وغولې وی غولې واسطه په کوزه کې ټول درو مډم خو نه دي داران کا واه وې څوک نشتا لاسونه پورته کا دمونه وها بیا کوس پلازې ته اورو لګي تا کوس ته کنجري وګورم ته پاجا باندې واته واپس راځي ولې صاحب کوس یو غنلړ سی بل پینې سی بیا څو وجره با کوس تی دی تاسو له کوس باندې دوه غړي نه درنه نن دی منډلي به ما کوازه خلک وايي پاکستان قرضدار دی پاکستان کې بیروزګاری دا ګرانی دا خو تاسو ګورئ نو خلک چې کله هم د دې د ازادۍ ورځ راشي نو شنې جامې واچوي او دغه شان د خوشحالۍ نه ټوپونه وهي هغه که ښځې دي سړي دي او اوس خبره تر دې پورې راغلې ده چې کومې ښځې پښتنې په پنجاب کې واده شوي دي نو د هغوی بچي هم تاسو وینئ چې هغوی د مینار پاکستان په خوا کې څه ته چې په پښتنو مشرانو په خوا د پاکستان غم ویل مطلب دا د پاکستان چې کوم دی په لاهور کې راوته هغه شی چې کوم دی کوم ته چې مینار پاکستان ویل شي دای په خوا کې اوس هم دغه پښتنو بچی لګیا دي ټوپونه وهي او د 14 اگست خوشحالي لمانځي هغه تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري چې کله هم خلک تاسو ګاونډي هیواد کې وګورئ نو هغه شانتي به تاسو ته نه ګراني راځي نه به بېروزګاري راځي او نه به دغه شانتي قرضدار ملک راځي خو نه به دغه شانتي ټوپونه هم خلک وي تاسو وګورئ چې دغه خلک چې کوم دي دا پنجابیان نه دي دا پښتانه دي او دی په سوشل میډیا به دوی چې کله په 2011 کې فیسبوک راغلی نو دې ته به هغوی خپل تصویر هم نه ورکړو خو ګوره چې چینیانو ایپ راغلی دی نو دې د ظالم بچو دای ته هغه ویډیوګانې ورکړلې چې هغه ټول ریکارډونه مات کړل کم خلکو چې په فیسبوک باندې آی ډي نه جوړوله کم چې د امریکن دی نو هغه خلکو په چې کوم د چینیانو اپلیکیشن دی په هغې باندې دغه دی دومره ځانونه وشرمول تر دې پورې چې دا هېڅ قسمه فایده نشته